السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، نن غواړم تاسو ته په دې استمناء بالیت باندې خبره وکم چې څوک د خپل شهوت په لاس باندې پوره کوي. محترم، قرآن عظیم الشان کې الله پاک د شهوت پوره کول لپاره یو څه ځایونه ښودلي دي چې خپله ښځه ده او وینځه ده. د دې نه علاوه چې څوک خپل شهوت پوره کوي نو هغې باندې بیا قرآن کې مذمت ویل شوی دی، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. الله پاک وایي څوک چې د دې نه علاوه نورې لارې لټوي د شهوت پوره کولو لپاره دا تجاوز کوونکي دي. نو دا خلک هم تجاوز کوي چې څوک په لاس باندې خپل شهوت پوره کوي. بل یو حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناکح الید ملعون، چا چې د خپل لاس سره نکاح کړی وي دا ملعون دی، د باندې لعنت ویلی شوی دی چې خپل لاس باندې د شهوت پوره کوي. او دغه شان یو بل روایت نه معلومیږي چې د قیامت په ورځ باندې به د بعضې خلکو لاسونه هغه به بلار وي، حمل به وي، هغه د خلک به وي چې چا په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کړی وي. نو دا ګناه ده، ګناه کبیره ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او که چا دا خطا ګناه شوي توبه دې وباسي، بخښنه دې وغواړي د الله پاک نه، او آینده کې دې د داسې قسم قباحتونو نه ځان ساتي. الله پاک دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.